سعودي عربستان افغاني سرې میاشتې سره د 100 ټنو خرماو مرسته ترسره کړه. د سعودي عربستان هیواد له لوري له اړمنو او بېوسله کورنیو سره د مرستې په موخه افغاني سرې میاشتې ته 100 ټنه خرما وسپارل شوه. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور له یادو مرستو څخه د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له عقیدتي او فرهنګي پلوه تاریخي او مهمې وبللې. نن ورځ د سعودي عربستان ورور اسلامي دوست هیواد له لوري افغاني سرې میاشتې ته 100 ټنه خرما د تسلیمي شاهدان یو. موږ د زړه له تله ترې مننه کوو. افغانستان او عربستان د عقیدتي او فرهنګي اړخه ډېرې نږدې تاریخي اړیکې سره لري او دې اړیکو ته په کتو الحمدلله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېر نیک او ښه مناسبات او روابط موجود دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان مدثر همراز وایي د دغه 100 ټنو خرما مرسته د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا ترسره شوې. نوموړی دغه راز زیاتوي تیر کال هم د روژې میاشتې په مناسبت د ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره 100 ټنه خرما مرسته ترسره شوې وه. افغاني سرې میاشتې ته د سعودي عربستان هیواد د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري 100 ټنه خرما وسپارل شوې. دا خرما به د افغاني سرې میاشتې له لوري هیوادوالو ته توزیع کیږي. البته د یادونې وړ بولم چې تیر کال هم د روژې په استقبال کې یا د روژې پر رسیدلو سره د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري افغاني سرې میاشتې ته 100 ټنه خرما ورکول شوې وي. د یادونې وړ ده چې د یادې مرستې د سپارلو پر مهال د افغاني سرې میاشتې مسؤلینو افغانستان د تیر څو لسیزو ناخوالو او اقلیمي بدلونونو له امله یو ځپل شوی هیواد یاد کړ او له ټولو کورنیو او بهرنیو خیریه بنسټونو څخه یې د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه.